محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلي على محمد. الله العالمين ودي ختم في الصبر ونور على حضرته إمام رباني صوف خواجه بخير الله سبحانه وتعالى الشعب الشيخ مسؤول سبحانه وتعالى كاجا من مر خلاص بزرگون بركما صديق وزاد بركاته مع الرسول تلسك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم الهمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا وارزقنا فهما من دين حسنا من قلبي. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عجب معامله است عقول ناقصه فلاسفه. عقول ناقصه فلاسفه گویا در طرف نقیض به طور نبوت افتاده است. وای ډېر عجب معامله ده په دې کې چې کم انسانان چې په خپل عقلونو باندې اعتماد کړی دي دغه فلسفه او د حکما او د دې دغه ناقصه عقلونو دا گویا در طرف نقیض به طرف نبوت دي د نبوت سره هغه نقیض جانب تلویدل دي د دې هغه احکام د دې مسلې ټول د نبوت د قانون سره په خلاف د هغه په نقیض کې لویدل دي هم در مبدا او هم در معاد و احکام انها مخالف احکام انبیاء علیهم الصلاه والتسلیمات. په مبدا او معاد کې یعنی د په ازل او ابد کې په ازلی او ابدی امور کې ابتدا شروع د خلقت او حشر ورځ د قیامت دا کوم احکام چې دی لري هغه احکام ټول مخالف د احکام د انبیاء علیهم السلام دي. نه ایمان بالله درست کردن و نه ایمان به آخرت، نه پر الله تعالی باندې ایمان جوړ دی او نه پر آخرت باندې ایمان جوړ کړی دی. بقدم عالم قائلا وحال آن که اجماع ملی نسبر حدوث عالم به جميع اجزاء خود و دی په قدم سره د عالم قائل جدي دا فکر کوي چې عالم قدیم دی. حال دا چې د ټول ملیتونو اجماع د پر حدوث باندې د عالم به جميع اجزاء خود چې عالم سره د ټول اجزا او حادث دي د ټول پر دې باندې اتفاق دی. خودی وای عالم قدیم دی. دا اکثر فلسفه او نظر دادي چې عالم دی قدیم بولي. حال دا چې ټول ملتونه او ټول دینونه پر دې متفق دي چې عالم حادث دی سره د ټول اجزا و همچنین به انشقاق سماوات و انتشار کواکب و اندکاک جبال و انفجار بحار که به روز قیامت موعود است قائل نیستند و هم دا رقم تضیف دي شان باندې قائل نه دي چې د اسمانونو دی وخت و چاودي یا د ستوري و پاشل سي یا د غرونه ټوټه سي او دا دریابونو دی انفجار کې پر دې باندې قائل نه دي. هغه د دې قانون دا دی وای د اسمانونو او د فلکیات دا چې دی قابل د خرق د التیام نه دي پر دې باندې د دلایل وای نو چې دا قابل د خرق د التیام نه دي یعنی د سنس کې د چې دا سری سمات سی بیا جوړ سي د دې قابل نه دي پر دې باندې د دلایل وای نو مطلب یې دا دی چې دغه شانو د ختمېدلو څخه منکر دي دا دینه مني او دا مسائل د اسلام سره مخالف دي. نو منکر حشر اجسادا و انکار نصوص قرآنی مینمایل او د اجساد او د حشر سره منکر دي چې انسانان چې خپل تباس ولارسي او د دې غوښ خاوري سي او بیا د دې حشر کیږي په دې باره کې چې قرآنی نصوص دي دا غوښ منکر دي. و متأخران آنها که در زمره اهل اسلام خود را داخل ساختند همچنان بر اصول فلسفی خود راسخند او هغه متأخرین د فلسفه او بعضی کسان چې هغه په اسلام کې هم داخل شوي دي خو بیا پر خپل فلسفي اصول باندې ډېر محکمه ولاړ دي. و بقدم سماوات و کواکب و امثال انها قائلا هغه په عین د اسلام په دایره کې داخلم دا فیصله کوي چې اسمانونه قدیم دي او ستوري او امثال دي قدیم. و بعدم فنا و هلاك انها حاکم
او دا حکم کوي چې دا نسی پناه کېدل او نه د مابین اطلاع شي. قوت ایشان تکذیب نصوص قرآنی است و رزق شان انکار ضروریات دین. نو د دې قوت او د دې رزق چې دی هغه تکذیب د نصوص قرآن، بس په دغه باندې دی خپل عقاید ته قوت ورکوي، هغه ته رزق ورکوي. قوت و رزق په یوه معنا باندې دي، او رزق شان انکار ضروریات دین، بس دغه د دې رزق دی چې د ضرورت څخه د دین انکار کوه. عجب مؤمنان دی وای دا چې په اسلام کې داخل شوی دي تم تعجب دي وای عجب مؤمنان دي به خدا و رسول ایمان آرن، اما آن چې خدا و رسول او فرموده از قبول ندارن. وای پر خدا او پر رسول باندې ایمان دارم، خودی چې سویلی دی هغه نه منم. صفاحت از این نمیگذره ده درجه بنوای بلابود بعقلی او صفاحت و حماقت چی دی. فلسفه چون اکثرش باشد صفه، پس صفه چون اکثرش باشد صفه، پس کلی آن هم صفه باشد که کل حکم اکثر است. وای دا فلسفه چه ده؟ دا چې اکثر د دې صفه ده، اکثر بعقلی ده. دا فلسفه چه ده؟ اقل ځینې است که صفه پاتېږي، نو صفه چه ده؟ دا بعقلی ته وایي، نو دی په بعقلی پسې روان دي. نو اکثر صفه ده، اکثر بعقلی ده. نو کل چې دی هغه هم ټوله صفه دي. نو ټوله فلسفه چې هغه فلسفه نه ده بلکې صفه ده، ټوله بعقلی ده. ولی حکم لري د کل، حکم د کل چې دی حکم د اکثر دی، اکثر چې کوم حکم درلودي نو کل هغه حکم لري. این جماعه عمر خود را در تعلیم و تعلم آلتی که عاصم از خطای فکری صرف کردند. وای دی انسانانو خپل عمر یې په تعلیم او په تعلم کې په بل تشول او خپل زده کول د هغه آلت، د هغه منطقو چې هغه عاصم د خطای فکری څخه دی، د خطای فکری څخه سره ساتي، دا هغه څخه پاغه تعلیم و تعلم کې خپل عمر صرف کردن مصرف کړی دي. و درام باب دقت ها نمودن او ډیر با دقتونه په باره کې وکړل، ډیر زیات مسائل پکې وضع کړل، چون به مقصد اقصای ذات و صفات و افعال واجبی رسیدن جل سلطانه دست و پای خود را گم کردن و آلت عاصمه را از دست داده خطها خوردن و در تیه ضلالت ماندن. نو دا دونه خوارې پکښلې په دې منطق باندې چې ولدا سړی د فکری خطا څخه ساتي. اخر چې هغه مقصد اقصا او اعلا تراله چې ذات او صفات غلطلاو عادت خپل ارتز مرکسول، هغه منطق هم پیدا ورته ونه کړل، بلکې په هغه کې ډیر فکری صحوی ورته پیښ شول، فکرونه خطا شول. در رنگ آنکه شخص صالحا آلات حرب را تیار سازد و در وقت حرب دست و پای خود را گم کرده به کار نبرده. لکه اصلا چې کلونه د جنگ لپاره آمادګي نیولې، خو په وخت کې د جنگ لاس په کار پیر دی، هیڅ چي په شاور نسی او دشمن راسي لاس تړلې ونیسي. نو د دې داسې مثال دی. مردم علوم فلسفی را متسوق و منتظم دانند و از غلط و خطا محفوظ می انگارند. وای خلق دا فکر کوي چې د فلسفي علوم چې دي دا نو ډېر پر نظم برابر دي، دا نو ډېر کامل سوي دي او په دې کې غلط او خطا نشته. وای بر تقدیر تسلیم این حکم در علوم صادق باشد که عقل را در آنها استقلال و استبداد است که خارج از مبحث. وای دا حکم د خلقو چې دی وای د غلط او د خطا څخه محفوظ دي. وای دا حکم په هغه علومو کې ورسره ومنو چې هغه د عقل په دایره کې داخل وي، عقلیات وي، هغه مباحث چې هغه مربوط په عقل پورې وي، چې عقل په هغه کې استقلال او استبداد او خپل واکمني کولای شي، او هغه چې خارج د بحث څخه دي. عقلی علوم چې هغه خارج د بحث څخه و داخلي دایره ما لا یعنی و به آخرت کې دائمی کار نه دارن و نجات اخروی به آنها مربوط نیست. نو وای په دې علومو کې خو چې دی چې د عقل په دایره کې داخل دي، په دې علوم دا ټول ما لا یعنی کې داخل دي، یعنی د انسان لپاره ضرور نه دي. انسان خدای تعالی پیدا کړی د عبادت لپاره دی، او عبادت او طرز عبادت ټول
هغه شاید دي چې د هغه معرفت په وحي سره کېږي په انبیاء علیهم السلام په واسطه باندې کېدلی شي نو هغه د عقل څخه ما سوا د عقل څخه خواته په بله دایره کې داخل دی چې په کار راځي هغه د عقل څخه خواته په بله دایره کې داخل چې د عقل په سر راځي هغه شاید چې په دنیا کې په سر راځي هغه دنیوي امور کې نو دا نسبت و آخرت ته بالا یعنی دي د آخرت سره کارم نه لري او د آخرت نجات په هغه پر مربوط هم نه دي مثال تور لکه طبابت لکه اوس ډاکټري او طبابت په آخرت پر څه مربوط دي انسان یا بدن جوړ یا نه جوړ د آخرت سره خدا اړه نه لري یعنی دا معنا چې هغه سپیر کوي وارېړه او تشخیص ته دوا او تشخیص د علاج دا خدای آخرت سره اړه نه لري دا که څوک چاته دوا ورشي او که څوک چاته دوا نور شي نه په آخرت پر څاړه ده البته یو هغه اصلاح د نیت هغه جلا خبره ده چې څوک ما ينفع الناس جوړیږي دا نه په خبره جلا ده په خپل ځان کې د علم د طبابت د کافر او د مسلمان او د سیک او د هندو د ټولو سره شریک دي کله چې ډېر هندوان هغه د مسلمانانو په طبابت کې شپوس ډېر سکان هغه د مسلمانانو په طبابت کې ډېر وارد د دنیا ټول مسلمانان نه یوازې افغانستان بلکې هر ځای چې مسلمانان ملکونه سته هغه د خپل مریضان و هندستان ته راوړي هندواني علاج کوي نو چې هر څوک په دې علم کې پوه شو دا معنا نه چې آخرت د اصلاح دا د آخرت سره کار نه لري سخون در علوم است که عقل را در ادراک آنها عجز و قصور است خبره په هغه علومو کې چې عقل دغه د ادراک څخه عاجز دی او قاصر دی او به طور نبوت مربوطا او د نبوت په قانون پورې مربوط دی و نجات اخروی به انها منوط است او د آخرت نجات پر هغه باندې موقوفه دی خبره په هغه علم په هغه علمونو کې د فلسفه او عقلونو کار نشي کولای او نه د دې منطق په هغه ځای کې کار کولای شي حجت الاسلام امام غزالی در رساله منقذ عن الضلال می فرماید نو د مبارک په خپل رساله کې چې په اخر کې د عمر جوړ کړي و چې منقذ عن الضلال نومیږي کې فلسفه علم طب و علم النجوم را از کتب انبیاء ما تقدم علی نبینا علیه الصلاه والسلام سرقه کردن چې دغه د طبابت او د نجوم علم چې دام دی غلا کړی دي دام دی د انبیاء علیهم السلام او د کتابونو څخه غلا کړی چې په خوا انبیاء علیهم السلام تکرم کتابونو او صحیفه ورکو وسوي دا غوښه دی غلا کړی وخواص ادویه و غیر آن را که عقل در که آنها قاصر است از صحف و کتب منزله به انبیاء علیهم السلام تا تحیات اقتباس نموده دغه خواص د دواو چې ذکر کړی دي چې سپیرکی دی د فار دارله د دی د فار د دواو خواص د دې کوم خاص ذکر دا هم د فخوانی انبیاء علیهم السلام او د کتابو څخه زده کړی دي او داغه د صحیفو او یا د انبیاء علیهم السلام او د توصیو څخه مثال په ډول سليمان علیه السلام الله جل جلاله ته دا کمال ورکړو چې هر بوټي براشین سو هر ګل براشین سو هغه به خپل نوم ورشوي هغه ګل به د سر خبرې کولې هغه واشه به د سر خبرې کولې چې ځکه پلان کې واشه پلان کې مې نوم دی او دوه نوم عمر دی او د پلان کې مرز د فارغ د څه پیدا کړم زه د پلان کې مرز د دوا خاصیت په ما کې سته دا شامل اسلام استعمال وتوي اسلام استعمال کې دا چې د خبرې چاته شوولي خپل وزیران او خپل حکیمان وګته شوولي یا په بعض کتابو کې د په امر باندې نوشته سوي نو دا ټول د غوس خراز اغلاصي دي یا مثال د دانیال علیه السلام د یا د نور انبیاء علیه السلام د اړ او خدای تعالی خو یو لک څلور زره نبیان دي رقم معجزې رقم کشفیات رقم حالات هغه سره موجوده رقم تجربه د هغه سره وي رقم الهي شوونی او الهي وحي هغه تصویر دي نو دا ټول هغه سره اساسي دي په حقیقت کې ډیر چې په عقل کار پکې کوي په عقل علوم کې هغه دغه علم دی دا د اقلیدوس علم دی علم هندسه دا علم هندسه د دانو خالص مربوط په عقل دا کنج درجه کنج لوی راځي دا کنج درجه کنج کښنه راځي دا حادث او دا منفرجه سو دا پلانې سو دا کنجان سره حسابه دا کنجان باندې مترونو سنتیانی یزده دا چې دی دغه د عقل د انجنیری علم د علم حساب علم ولا على ذا قياس دغه مضمون څخه دغه نوع عقلي علم هدا په آخرت پر ساړه نه ده او چې چا کولې د سنیز دغه به خجنه ته لاړ نس
کې اقلیدوس دا واغه جنت ته کې خلاص صاحب نو ویل هغه جنت ته نه نو په خلاص صاحب په اقلیدوس پر خو جنت سره مربوط نه د جنت لار موږ په حسابو باندې حسابله سو او نیز موږ په زاویو په قائمه باندې سره سمولای شو هغه عقلي علوم دي خالص عقلي هغه نسبت په اسلامي علوم ته مالا يعني علوم ودا شکل حماري د چاني يزه هغه به خي حمار وګرځي هیڅ به دي هغه بعقل دا هغه اخرت به کار نه اخرت ته به سم برابر نشي مګي شان چې دا ټول مالا يعني شان ټول فلسفه البته د دنیا د اقامه د فرض ضرورت سره که اقلیدوس د چاني يزه نو دا انجنيري د نشي کولای تعمیرات د دنیا بناوی د دنیا ماشین آلات د دنیا دا هیڅ د نشکوله وزا آلات د جنگ آلات توپونه تیارول دا کلاشینکوفونه او توپنچي او دا اسلحه جوړول په نن زمانه کې چې دا ټول د اقلیدوس نتیجه ده دا ټول هغه اشکالو نتیجه ده که هغه هندسه سره نه ویلې په هغه قوانینو باندې سره نه خبر نو دغه شانو جوړول مشکل یعنی اساس دغه شانو چې جوړ شوی پر هغه اقلیدوس پر قوانینو جوړ شوی مګر دا ټول دنیا نشي دا څه حسابونه حساب او هندسه ته په دغه حربي آلاتو کې ډېر ضرورت دی او علم تهذیب اخلاق را از کتب صوفیه الهیه که در هر عصر و در هر امت پیغمبر بودند از برای ترویج اباطیل خود حرکت کرده اند نو وای دغه علم د تهذیب د اخلاق یو خو علم د تهذیب د اخلاق دی چې انسانان باید خپل اخلاق اصلاح کړي هغه د اخلاق او د اصلاح کوم علوم دي تهذیب اخلاق نام د صوفیه الهیه او د کتابو څخه کړی دي هغه صوفیه چې هغه الهیه دي چې په عصر او په هر عصر کې د هر پیغمبر په امت کې و د هر پیغمبر په امت کې صوفیه کرام و او د هغه چې کوم قوانین او ترتیبات او یا کوم آداب و دا دغه صدیق لا کړی دي از برای ترویج اباطیل خود سرقه کردن دا خپل دغه باطل او فکرونو د باطل او فیصلو د رواجول د فرق لکړي دي پس این سه علم معتبر شان سرقی گشته نو دغه درې معتبر علم د دې چې دغه درې علم معتبر ولکه علم د تهذیب د اخلاق او علم د طب او علم د نجوم علم د نجوم خو په کار دی چې کله میاش داخليږي کله د قوانین د هوا قوانین د کائناتو دا سلطه اندازه معلوم سي دغه علوم نو کې مفید و هغه مفید علمونه ټول د غلا علمونه وختل او خبتها که در علم الهی در ذات و صفات و افعال واجبی جل سلطانو خوردن و در ایمان بالله و در ایمان باخرت مخالفتها و نصوص قرآنی نمودن شمع اعظم بالا ذکر یافته است نو هغه ناپوهی او هغه ناکامی چې دې ته پیښ شوی دي د فکر ناکامی په ذات او صفاتو کې د افعال د خدای تعالی جل په ایمان بالله او ایمان باخرت کې هغه مخکې د ذکر شو نو په او الهیاتو کې صحو سوي دي هغه کې په دلالت نه وتلي هغه درې علم چې هغه علم طب سو علم نجوم سو او علم تهذیب اخلاق سو هغه د اخلاق وختل او په طبيعيات او په دې شانو کې اکثره دروغ وایي نو پاتې کوم شي نو د حکمت او د فلسفه یا د حکومت فلسفه ته چی شو پاتې شو په کوم شي به سړی و نازيږي چې نو بیا به د سړی د دې صفات وکي یا به د دې په کتاب مې اللهم صل علی سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم